کافة للناس بشیرا و نذیرا مگر د پوره انسانیت د بار بشیرن زیر ورکونکې مؤمنانو ته و نذیرن او يرونکې کافرانو لره. زې په زې قرآن مجید هم دغه اعلان کوي رب العالمین د دې نبی مبارک اعلان کوي چې د عالمگیر نبی دی. کم کتاب چې د تر راغله دی د عالمگیر کتاب دی تر قیامت پورې د انسانانو زمانه علاقو لپاره دیکھے ناشته. هغه صدر وای دنیا کې یو نبی مونږ ته ملاو شو چې هغه دا داوا کوي چې عالمگیر نبی دی. یو خبره خو زما کنفرم شپورس شوې ده. زما دویم نمبر نقطه ده دنیا کې کم یو نبی دی سو چې مونږ ولکه په دې طریقې سره مطالبه شروع کما چې د نبی د نبوت دلیل دا معجزه الله نبی ته دلیل په تور باندې معجزه ور کوي چې منکرین دا غیر مقابلین عاجز راشي. ولکه دا وې ما چې هر امتی د پاسي کې خپل پیغمبر معجزات شمارل دي شروع ول خبره به وګد شي. زه په مختصر انداز سره ویل دا وایم چې دنیا کې کم یو نبی دې ستیر شوی دی چې نن داغه معجزه موږ دنیا ته ورخایو چې نن لیکه پړه دنیا ته بغیر دلیل خبره نه مانی. هغه یو فتنه راغلی ده کنه مونږ ته ولګي یې رب صلی الله علیه قرآن حدیث باندې کوما نو لکه ته په قرآن حدیث څه پوهیږي نو ولې قرآن حدیث زمونږ لپاره نه دی راغلی دا مجتهد لپاره راغلی دی دا فقيه لپاره راغلی. یاد ساتئ دوکم نه کې څوک دی باندې د قرآن مجید آیاتونه په دوه قسم دي. احادیث د نبی علیہ السلام په دوه قسم دي. یو هغه آیاتونه او احادیث دي چې د احکامات سره تعلق ساتي. دویم هغه آیاتونه او احادیث دي چې د فضایل او د واقعات او د عبرت سره تعلق ساتي. کوم آیاتونه او احادیث دا چې د احکام سره تعلق ساتي په دې باندې ما ته عمل کوو خو د یو په حسلی پر رهنمایي برای راست ما ته عمل نشو کولای. کله به جمعه ته خبره وکم هغه باندې ان شاء الله ما ته برای راست عمل نشو کولای. ولې ته پوهیږې نه په احکامات باندې تر کوم څه نه پوه شي په دې باندې او یا اتیا کله ګری سپینې شو هغه مونږ په دې نه پوهیږو مجتهد محتاج ودی کی ما ته په څه پوه شي. لکه مثال دې څه دی د رسول طب کتابونه دي دا لیکل شوی دي د پوره انسانانو لپاره چاته چې بیماری هغه په عمل وکړي. خو بیا خلک دوه قسم شي. یو هغه خلک دي چې برای راست د اصول طب په دغه کتابونو نه پوهیږي. یو ډاکټران دي چې د اصول طب په دغه کتابونو باندې مهارت لري. دغه ډاکټران برای راست په دې باندې عمل وکړي. کم خلک چې ډاکټران نه دي لکه ما وتا به د اصول طب په دغه کتاب عمل کوو خو د عمل طریقه به هم دی چې د ډاکټر د رهنمایي ضرورت به وي. که د ډاکټر رهنمایي وانخلې بیا به تباهۍ طرف ته لاړ شي. که ته ډاکټر نه یې نو ته به دې جهان څه پوهېږي ستا جدا دنیا ده دا جدا دنیا ده. نو عرض مې کوو کوم چې د احکاماتو والا آیتونه او حدیث دې زموږ ستا لپاره دي خو عمل دپاره به ضروري دی چې موږ د یو ماهر رهنمایي حاصل کړو. دویم نمبر فضایل والا آیتونه حدیث د اردو ترجمې به موږ وګورو په خپله به ترجمه یې زده کړو پې پوهه به شو باغې باندې. نو عرض مې دا کوو ولنن دنیا کې بغیر دلیل سو خبره مني اگر چې دلیل پیژنې نه غریبانه ولنن خلق د دلیل مطالبه کوي. ولنن کم یو نبی دې سره چې داغه د نبوت دلیل معجزه مون دنیا ته ورخایو. اوس ګوره موسی علیہ السلام معجزات صرف په خره مونږ ویل شو چاته خو دې شو نشو. عیسی علیہ السلام معجزات چې مړی ته براغه ویل قم باذن الله پاسې ګر الله په حکم سره بیان خو کولای شو خو چاته بیانولای شو نشو. د یو نبی معجزه را واخلا دنیا ته به بیان خو کو چاته خو دې نشو. دی ورته وایي ټول خاموش دي مسلمان عالم پاسې د اخره کې بل دا د عالم خبره نه ده. موږ مسلمانان د نبی علیہ السلام معجزه یو زمیدار سره را پاسه هغه به امتاته ورکړي. زمونږ د کلاقې د لطیف آباد یو بیخي چې سکول هم نه ویلې کالج نه ویلې مدرسې نه ویلې عمر کې کله دا نه کتلې هغه ته وایا د نبی علیہ السلام د نبوت معجزه ما ته راوخایا دی بلاړ چې قران به بصری خیره بشته به وخی دا د نبی علیہ السلام د نبوت لوی معجزه ده. دیم خو دې شي ان شاء الله دغه عالم پاسلو قران لاس کې سره دی ورته وایي د الله رب العزت کارونه هغه چې انسانان د دین عاجز دي
انسانان دا نشي کولای. ګوره دا سترګه ده رب العالمین پیدا کړی ده. انسان به مصنوعي سترګه جوړ شي خو پکې نظر نشي اچولای. دا غوږ دی الله رب العزت پیدا کړی دی پکې طاقت د اورېدو اچولای دی. انسان به مصنوعي غوږ جوړ کې خو طاقت د اورېدو نشي را پیدا کولای. ول دا الله کار هغه چې مخلوق داغه نه عاجز شي مقابله. دا کتاب دی د رب العالمین را لېږل کتاب دی د رب کلام دی. مخلوق چیلنج کړي د درېزه فاتو بسورۃ من مثله راځي یو وړو کې صورت د دې په مثل په بلاغت کې په فصاحت کې د دې قران په مثل یو وړو کې صورت راوړي ته کړی. الله قران چیلنج دی. ننم کسو کم یو انسان دا چیلنج قبل اول شي دا غزو دا میدان راځي. ولدا کتاب د نبی علیہ السلام د نبوت لوی معجزه ده. هغه کې ناشته صدر ویلا ول دویمه خبرم پوره شو دنیا کې یو نبی و چې هغه معجزه مونږ دنیا ته خورې شو. بس دریم نمبر ول یو نبی اطاعت دنیا کې کیږي د دې لپاره چې داغه په تعلیمات او راوړي شریعت باندې مونږ عمل وکړو انسانانو او الله تزان او رسول نو ول دنیا کې کم یو نبی د څه دی چې هغه تعلیمات محفوظ دي داغه تدوین شوی کتابت کې راغلي دي ټول خاموش دي. ځکه يهودو نسوارا څومره اهلي کتاب چې دي دیو سره هغه شریعتونه نشته ختم شوی دي بلکې هغه کتابونه هم ختم شوی دي چې کوم نازل شوی. مولانا فیروز الفقار سے دامت برکاتهم یو ډېر لوی عالم دی یو ډېر لوی پیر دی پیر طریقت د اهل حق دی. وی یورپ کې یو ځکه زمونږه یو میټینګ بلګېدو سورج د پاره